السلام علیکم، څنګه یاست؟ ښه جوړ یاست؟ کړه په خیر یاست؟ زه احمد خبرې کوم بایومیکس چینل ته. نو چینل هم د سره سبسکرایب کړئ او نورو ته هم شیر کړئ. د سره راځئ چې پر سبجیکټ باندې خبرې شروع کوو. نن سبجیکټ چې هغه د بایو کیمستري سره دی. پر بایو کیمستري باندې ویډیو ډېرې جوړې شوي دي، هغه به وګورئ په اخر کې په دا ځای باندې راځي. نو راځئ چې اوس بایو کیمستري لغات باندې سر خلاص کړو. بایو و لایف ته وایي او ژوند، یعنی کیمستري چې دی هغه کیمیکل یعنی کیمیاوي مواد ته وایي. راځئ چې پر برانچ وځو. نن برانچ چې دی هغه د الفټي سره دی. الفټي کې کوم یو دی؟ الفټي کې راځو ګلوبیولین په نامه باندې دی. ګلوبیولینز صحیح ده. ګلوبیولین څه دی؟ ګلوبیولینز هم د پروټین یو ګروپ دی چې زموږ په وینه کې دی او یا زموږ په جسم کې دی. دا د چشم په ذریعه جوړیږي. دا جوړیږي په اینه کې په کومک د چشم په کومک باندې جوړیږي. د ایمیونټي په ذریعه جوړیږي، یعنی د ایمیونټي په لخوا څه جوړیږي. صحیح ده. ایمیونټي کې یو ټي سیلز دی، د هغه د وجې دا جوړیږي. صحیح ده. نو راځو چې پله د دې ټایپس معلوم کړو. په دې کې څو ټایپس راځي د ګلوبیولینز دی: الفا، بیټا او ګاما. صحیح ده. او راځو دا موږ اوس پر دې باندې ویډیو شروع کړی ده. صحیح ده. د پروټین چې دی دوه ټایپه دي، یو البومین او یو ګلوبیولین دی. دا میجر ټایپ غټ میجر دی. یو بل ټایپ هغه اوس په دې کې نه راوړو. میجر ټایپ اف پروټین دی. صحیح ده. نو غټ پروټینز چې دي دغه دي. نو اوس په پله د نارمل رینج به زه در وښیم د ګلوبیولین. صحیح ده. ګلوبیولین نارمل رینج چې دی هغه د 2.0 د 2.0 بیا در 5 د 3.0 بیا 5 ګرام پر ډیسی پر نارمل ده. صحیح ده. دا د خپل ګلوبیولین ټوټل ګلوبیولین. اوس راځو چې دی کې د الفا بیټا کم د دیو نارمل رینجونه چیش دي. الفا او الفا 2 بیټا د دې خپل نومان څه ده، بیا په نورو ټیسټونو باندې بدلیږي. صحیح ده. هغه زه اوس دلته کلیپ در ښکاره کوم. صحیح ده. اوس نو الفا چې د الفا 1 چې دا په دې وجه الفا 1 الفا 2 دا پروټین الکتروفورسیس چې ورته وایي، پروټین الکتروفورسیس په ذریعه باندې دا به په مطلب دغه په تعلق باندې دا بدل کړي دي. دا نور بل ویډیو هم راځي، په دې بیا ښه ډېر سره خلاصېږي. خالي زوم باید وساته. دا د ګلوبیولین ټایپس دي. نو ټایپس چې دی، اول ټایپ چې دی الفا 1 د 0.2 بیا د 0.4 ګرام پر ډیسی پر دی نارمل رینج دی. الفا 2 چې دی د 0.4 بیا ونیسه بیا د 0.8 ګرام پر ډیسی پر نارمل دی. بیټا چې د بیټا دا الفا 2 د الفا 1 دی. دا اوس راځو بیټا چې د 0.5 بیا د 1.0 ګرام پر نارمل ده. ګاما چې د ګاما بیا د 0.5 بیا د 1.3 پر نارمل ده. نو دا د ټایپس او نارمل رینج دی. دا ټایپس بیا خپل نومان هم لري. راځو چې اوس ګورو. اوس د دې امپورټنټ چې دی، د دې امپورټنس دا دی، دا ایمیونټي سره ډېر تعلق لري. ګلوبیولین چې دی دا د ایمیونټي خپل پروټین دی. ګلوبیولین پلی کوي، یعنی زه به انګلیش درته وایم، ګلوبیولین پلی ان امپورټنټ رول ان لیور فنکشنز. یعنی دی امپورټنټ رول لري په اینه کې، یعنی د بلډ کلاټینګ کار کوي او جنګ کوي د انفیکشن سره. بلڈ کلٹی اور وینه جامعی یا سختی اور د انفیکشن سره جنگ کوي، یعنی میکروب سره جنگ کوي. پروټین چې دی، هر پروټین چې دی هغه بلډ ته ځي، په سټیم سیل ته ځي، هغه بیا رخلي ټرانسپورټ کوي، ویټامینز اور انزایم هارمون او نیوټریشنز اور بیلنس کوي د بوډي فلوډ. صحیح ده. راځئ چې دا خو نارمل رینج شو. اوس ځینې ګلوبلین چې دی په هر ماشین باندې دا به زه راځم دا فارمولا به په بعد کې درته مخته وځو. د دې فیسپم کلیکشن به څنګه کوي؟ جل ټیوب برخه، پلین ټیوب برخه او هایپر ټیوب. دا کازیږي په چیش کې. دې ته ګاما ګلوبیولینیما ورته وایي او اکیوټ انفیکشن، بون میرو کینسر، ملټیپل مایلوما، کرونیک انفلامټری ډیزیز، روماتویډ ارترایټس کیږي او سیسټمیک لوپس ایریتھرو کیږي اور اوور ایکټیو ایمیون سیسټم یعنی هایپر ایمونایزیشن کیږي، ویلډن سټروم کیږي، مایکروګلوبولینیما کیږي. د دې پروسیجر چې دی، د ټیسټ پروسیجر چې دی، اوس نوي ماشینان چې راغلي، په دې ماشینانو کې دا نه کېږي ګلوبولین. صحیح ده. او نوي ماشینان چې راغلي هغه د سلیکټا په نامه دی. جي پکښې کې د جي په
په نامه باندې ګلوبلین ټیسټ کیږي او دا په نور نومانو باندې هم کیږي په دې وجه باندې چې دا نه کیږي. او دلته موږ به په پرسنټیج باسو. زما چې دلته سر کوم سلیکټ ټریک چې دی دلته ته وینو واچوئ د خپل سټنډرډ و ریجنټ ورشئ خپل د ځانه کتاب ما سلیکټ کړئ د دې نور هیڅ دغه نشته په سلیکټ ټریک. په سلیکټ ټریک ډیر اسانه دی او منوال طریقه به ته څه چمپه کې منوال طریقه به ته داسې کوي. اوس ګوره منوال طریقه څه ګران درته پرېوځي خو هغه به کوم ټوټل پروټین ټیسټ وکړم. ټوټل پروټین ټیسټ چې دی وکړئ بیا به البومین ټیسټ کوي. البومین ټیسټ البومین به راخلې د ټوټل پروټین څخه به منفي کوي هغه ستا ریزلټ دی. ګلوبلین ستا ریزلټ دی. بیا چې کوم پاتې شو هغه ریزلټ مطلب ستا د ګلوبلین دی چې دا په ټوټل پروټین کې نیم سر به خلاصېږي چې ده دغه ریزلټ چې دی باره ستا دغه څه دلته ګوره ما ټوټل پروټین واخیستې د وی البومین مې واخیستې ټوټل پروټین څه مو منفي کړي کوم ریزلټ چې راغلی هغه نارمل رینج دی ستا د ګلوبلین دی چې ده. او که په ماشین کې وکړې ماشین خو سلیکټرا ماشین هغه په هغو کې کېږي هغه ما چې سلیکټېدل غواړي وینر اچول غواړي خلاص نور هېڅ شی نه غواړي. او د دې نور ټایپس هم راځي.